یو قبر ورته خودلې ده ورته ویلی چې دا ژوندې کا عیسی علیہ السلام په خپل حکم باندې نه ژوندې کول ولی معجزه د نبی په اختیار کې نه لکه څنګه چې کرامت د ولی په اختیار کې نه امدارنګي معجزه د نبی په اختیار کې نه د الله د طرفنا یو صادق نبی باندې دا رحم وی چې هغه د خپل نبوت د صداقت د پاره د الله په حکم سره معجزات پیش کی خیال مو ده پوهیږئ کنا الګو ګوګوانو غونې مکه نه کنه څه جواب ورکړي قبرستان خو نه ده نو عیسی علیہ السلام اللہ تسوالو کہ یا الہ العالمین یا زما پروردگار عالم زما خو هیڅ اختیار نشتا مختار کل الہ العالمین تی پروردگار عالم دا معجزہ زما په لاس باندې ته ظاهر وی الہ العالمین ما دے خلق تخړ نکی بیا سوال کوي الہ العالمین زستا په دربار کې سوال کوما پروردگار عالم دا خلق مانا دا مطالبه کړی دا چې دا مړ دی ژوندې شي یا الہ العالمین زتال سوال کوما پروردگار عالم په خپل حکم په خپل فضل و کرم باندې دا مرده ژوندې کا بیا قبر ته مخامخ شو ورته وی چې قم باذن الله پورته شد الله په حکم باندې نو چې کله پورته شته تاسو ته نو کې چې تاسو کې هغه ورته چې زسام بن نوح یما د نوح علیہ السلام زوی یما څومره کالونه لیکيږي یا زر کالا یا کم یا زیات کیږي چې زمر شوی یما خو هغه ورته وی چې وای عیسی علیہ السلام د مرګ سختی دومره سخت ده والله چې زر کال کیږي چې زمر شوی یما هغه سکرات الموت هغه د ځنکدن سختی ملا تر اوسه پورې په حل کې محسوسيږي دومره سختی ده سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے رے یا الہ العالمین دو امت آغا برخی والا دو امت آغا حصہ سختی چی داغا ہم پا ما باندے کے دام ولی امت تم یا الہ العالمین تکلیف ورنکی دمرا پا امت باندے مینو کلچی وفات کی گی دو وفات پا وقت کی صرف زبان دا جب خوزی دا شنڈے حرکت کئی صحابہ کرام وئی چې مونږ ور نږدې شو دی وای چې امتی د امت غم ور سره پاغه وخت کې هم ور سره دی کله نن زمانه پیر وې زخم چې کزما او تا په پیر صاحب باندې ګوته باندې درد ولګي او څوک ولا ورشي چې جی لره زین یو مرید راغله دغه چې ورکه کمر یو خدای نډیر تنگ شو 24 غنټې تلل راتلل دی خیال مله خدا خود دنیا دو باطل پرستو پیرانو حالات تی حق پرست پیران چی توحید پرست خلق موحدین آغا سبیل نمونا خلقی نو سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم امت باندې ډیر زیات مین دے امت ورته ډیر زیات محبوب دے حتی چې د مرګ په وخت کې هم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل امت د پارا غم کئی سوچ کئی چی الہ العالمین زما امت باندې سخت او تکلیف رانشی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کی امت د پارا خیال کړي وي چې امت زما تکلیف کې او پریشانی کې پرې نوزي ځکه مخکې نه حالات د آخرت ټول بیان کړي